چې یزړه نظر په اداګانو خرڅ کا او دا مازغه په خنداګانو خرڅ کا او چې خلک سا اخلي نو درز بکیږي ته دا بارود په هواګانو خرڅ کا رانوره کی دی چې چرته بوي د ژوند سندري رانوره کی دی چې چرته بوي او د خار جنې په غره کې ګرځي او چاپیره ګوري وای ملګری رانوره کی دی چې چرته بوي د خار جنې په غره کې ګرځي او چاپیره ګوري وای ملګری رانوره کی دی چې چرته مینا که اظهار سره جوړه ګرځي مینا که اظهار سره جوړه ګرځي وخت انتظار سره جوړه ګرځي او دا خلک په څومره بختور وینو څوک چې د خپل یار سره جوړه ګرځي او دا ښکلي خلوب په مینو کړي بی خو د انکار سره جوړه ګرځي او چې دا منګې د سلو کالو دی خو د ستار سره جوړه ګرځي. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې. یقینا ګرانو مینوالو، تاسو کتلی د همیشم دا ښه سویدا تکلمي چې د پښتو د لیکوالان مرګري دا شاعران مرګري راول تاسو مخ ته کینو تاسو را پارت نه خشته شعرونه ریکارډ کو تاسو مخ له راولو دغه شان کې منن بیا یو خاصه کړی دا او راغلی يم ته یو ډیر خوږجی شاعر خواله چې نوم یې دی ودان عثمان هیل. د ټولو نه مخکې خو ودان عثمان هیل صاحب تاسو په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې هرکلی کوم. ډیره زیاته مننه. قراره خوشاله اوسئ او د زړه قرار د خدای د ټولو پښتنو نصیب کی. ډیره مننه چې تر دې ځایه رالی او دغه بنډار مو زما سره را جوړ کو. ګڼ شمېر ملګري هم نستي. د ټولو ملګرو ډیره مننه چې دا زما د کلي دي، زما د علاقې دي او تاسو ته راټول شو، تاسو ته یې مینه درکړه. زما به ځای دوی ستاسو سره مینه وکړي نو دا ښه خبره ده. او چې څومره کتونکي دي د فیسبوک د لارې د یوټیوب د لارې چرته هم دی مونږ ګوري نو بس هغوی ته هم ډېرې مینې خوشحاله اوسئ. ودان صاحب مینوال خو تاسو پیژني، ستاسو پیژنګلو مخکې هم شوې ده زموږ د پیج نه نوی هم سلیک کړی د مینوالو ته به څه ډالې کوو. خوشحاله اوسئ. پیژنګلو ضروري نه ده، زما په خیال پښتو ضروري ده، پښتونولي ضروري ده او شعر ضروري دی او ادب ضروري دی. زه به دغه څو شعرونه ووایم چې یزړه نظر په اداګانو خرڅ کا او دا مازغه په خنداګانو خرڅ کا او چې خلک سا اخلي نو درز بکیږي ته دا بارود په هواګانو خرڅ کا. او دغه یو غزل چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو او ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو او د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړ ښه دي دوی په خپل کلي د تارکولو سړک نه پرېښودو او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواخیستلې مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواخیستلې مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو او چې بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدي چې بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدي ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو او که په غزل کې مې څه وو او که څه نه وو خو بس دا کار پکې و چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو او نو ورته وګوره چې کم چل وی نو دوی له ورځي لکه زمونږ به دوی هر کار په پلک نه پرېښودو او ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو دی د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پرېښودو. مننه. ډیره زیاته مننه. یقینا ګرانو مینوالو ذکر مې وکړو چې ودان صاحب ډېر ښایسته شعر لیکي، ډېر ښه غزل لیکي. نو کوشش به کوم انشاءالله چې داسې په یو غزل نیم ځان خلاص نه کړو او نور خو د دې نه ښایسته شعرونه ریکارډ کړو ستاسو مخې له راوړو. ودان صاحب همیشه د مینوالو دا غوښتنې وي چې شاعر ملګری و په اسانه یعنی په غزل نیم نه پرېږدي. نور به ورته دې څه ډالې کوو. زه به یو څو شعر د بل غزل ووایم چې وخت څه و جوارګر و هر یو ګام مې پې بایلو هر یو ګام مې پې بایلو سحر مې پې بایللی او ماښام مې پې بایلو او په ژوند کې ستا د مینې سره څنګ په څنګ روانو مزل مې پې بایللی او مرام مې پې بایلو او ستا حسن لکه دردو زه به دا خبره وکم ستا حسن لکه دردو زه به دا خبره وکم او زړه مې لکه زخم و تمام مې پې بایلو او په ما باندې څه غم و زه په دې قصه کې نه وم بختیاره په
په ما باندې څه غم و. زه په دې قصه کې نه وم، کابل مې ترې ګټلی و او باګرام مې پې بایلو. په ما باندې څه غم و، زه په دې قصه کې نه وم، کابل مې ترې ګټلی و باګرام مې پې بایلو. او یارانو نو زمانه به غزل خوشحاله نه و، یارانو نو زمانه به غزل خوشحاله نه و، یارانو د رسوا مینی الزام مې پې بایلو. مختبه کې وه چې شهرت رانه چاپېره تاوېدو راته خاندلي، شهرت رانه چاپېره تاوېدو راته خاندلي، ودانه چې د خپل فکر الهام مې پې بایلو. ډېره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. صحیح ده. بس دا به ووایم چې دا کم دوه مې ووینو دا مې هم خواخو چېرته خفه رانه نه شي که نه وایي چې دا لکه زمونږ یې نه و خواخو دا یو خواخو څه شعرونه نه وي یو څو شعره که چېرته را یادېږي چې د چا خبرې رانه ورکې دي چې چېرته به وي، د ژوند سندرې رانه ورکې دي چې چېرته به وي، او د ښار جینۍ په غره کې ګرځي او چاپېره ګوري وایي ملګري رانه ورکې دي چې چېرته به وي. د ښار جینۍ په غره کې ګرځي او چاپېره ګوري وایي ملګري رانه ورکې دي چې چېرته به وي. او دلته خو هر سړي په لاسو کې لینده نیولې، دلته خو هر سړي په لاسو کې لینده نیولې، او خدای کوترې رانه ورکې دي چې چېرته به وي. او ودانه هغه خنداګانې نشته څنګ والوزم، او هغه وزرې رانه ورکې دي چې چېرته. ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ، د ټولو کتونکو د لیدلو د اورېدلو د ټولو مینوالو ډېره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. ګرانو مینوالو ودانت منهل صاحب نه مې خشته مرکه ریکارډ کړله او ستاسو مخې له مې راوړله. تر بلې مرکې پورې خپل رور امیر قرار لور کې اجازه ته د الله په امان.